مې سبزي راواخیستله، یو مې ورسره ملپیکه واخیسته، ځکه چې د ماښام د روټۍ نه بعد خامخا زموږ هلکان چینېږي نو بس سر د باندې ماتی، نو چې به ورسره خامخا تیاروي. خپل نمبر دا خړه شانې ده، دا لږه داسې خړه شانې ده او سخته ده. او دا مې سالن نه واخیستو، ورګې که نه دا د تیارې طریقه ځکه تور ښکاري، نور ډېر مزېدار دی. ورې ها داسې نه وګورئ، دا خو دې باندې تیاره ده که نه داسې ښکاري چې دا بس اندر ټوټې کې څټو دوه دانې پکې دې نه راولو. دا چمپیون دا دی د خیره سره ډېره مننه یار. زه دا ورته وته او ټماټر څنګه دي پخ شوي دي که نه؟ السلام علیکم، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به راته روغ او جوړ یې. هوا چلېږي، خبره ښه مزهداره او ښه برابر. خو زما مسافرۍ کې درته ووایم چې ټول نه سخت کار او ګرانه ډیوټي کومه ده، هغه درسره نن شریکوم چې مسافري خو هسې هم ګرانه ده، خو بیا به مسافرۍ کې دننه چې کوم ګران کار دی او سخت کار دی نو هغه راته من کوم چې هغه څه کوي. نو راځئ زما سره بازار ته وځم، دوکان نه سره او بیا راته ښیم څه وپوه شوي هم چې زه څه کوم نن کوم کار ګران دی. صحیح ده؟ نو راځئ زما سره او زه درته دا ښې نوره نو دغه بخاله د خیره سره دغه مخامخ او دې وخت کې بالکل څوک نشته، خلک ټول سنسان دي، وده دي او کیپونه لګېدلي د ادرز او غبساز دی هر طرف ته. دوکانداران هم ځان ښې راپورې کړي دي او بس ناست دي دننه ګرمۍ د وجې نه. دا مو راواخیسته، ټماټر مو راواخیستله 1.5 کیلو. اوس به راواخلو مشکل کې به راواخلو، یو دا شو، دې ته وایي باتینګاړ. صحیح ده؟ او دا شنډه مرچ تازه بس اندر ټوټې کې څټو دوه دانې پکې ځان. صحیح دی. ٹھیک شو. ګازر به مکې راوړم ځکه چې ګازر هم پکارېږي خالي. صحیح شو نه؟ او یو به ورسره بند کوکي راوالو، وړو کې راوالو. ये पीस कितना का है? 4 रियाल। चलो ठीक है, ये सही है. ये इधर नाशना कद्दू रवालू, हाँ हाँ चलता हूँ को बता ना इधर तिरवा ये नाशना कद्दू सने डिज़ाइन है. हाजी ندام رواخصله سبزی مشکل یعنی میکس ها میکس به سبزی راواخیستله، یو مې ورسره ملپیکه واخیسته، ځکه چې د ماښام د روټۍ نه بعد خامخا زموږ هلکان چینېږي نو بس سر د باندې ماتی، نو چې به ورسره خامخا تیاروي. خپل نمبر کې زموږ نمبر دی او د ټول نه ګران کار چې دی که نه نمبر کول، یعنې روټۍ تیارول دي سالن، ځکه چې روټۍ خو تیاره ده الحمدلله. دلته بټۍ دي، تنورونه دي، روټۍ تیاره راوړو خو بس سالن جوړول نه دي. دا یو غم دی ځکه چې د کار نه ستړی و زرې زرې راشو، بس الله دې رحم وکړي. نو شروعات هم واچول. دا شمله مرچ دی، دا به ګورئ د منځ کې دا اخوا چې دی دا سور دی، دا ټماټر نه دی ښه، دا شمله مرچ دی سور او دا شین دی، شین رنګ والا، دا پسې باتینګن لالی او د هغې نه بعد بیا کدو دی. او یو شی نه هلته پاتې شو دوکان کې مې راواخیستو، هغه مې سیټ ته کېښودو، ښه کار ده چې پیسې مې نه دي ورکړي که نه اوس به پسې واپس تللی. صرف دومره وکړو، شمله مرچ مې کټ کړو، باتینګن مې کټ کړو او کېدای شي د کدو نه هم یو پرېږدو او باقي دا نور خوسه ده او دا ګازره ده او نور الوګانو لږ یو دانه نیمه اېډ کړو او داسې نور څه شی نه که نه، نو لږ ښه شانې سالن به جوړ کړو انشاءالله. د هغې نه بعد بیا سره هم مخکې شیر کوم. ډېر ګران کار دی الحمدلله. نو سبزي مې ټوله کټ کړله، کوم کدوان او کوم ټنډۍ او کوم هر څه چې کوو نو هغه مې کټ کړله بلکل. دا تاسو کتلی شئ، دا مې مکمل دې ځای ته جمع کړله. صحیح شوله او دا دینه کچره ووتله. اوس دې کې مو ترکه وکړه، هغه ترکه مې دې غټې پتیلې ته راواړوله، ځکه چې دا پتیله غټه ده، دې کې به ډېر مالډه شي. دا کړی چې دی که نه دا ډېر وړوکی و، دې وجې دا یو ګازر پاتې شوی وه، یو ګازر زما قسمت کې وه. دا نور به انشاءالله که ژوند دا ټول ماښام به خورو، خو لږه دا رسېده که نه دا پکې دلته پاتې شوی وه. یو دغه ټېنډه چې ده که نه دا کوسه یو دا هم پاتې شوی ده، نو دا به پکې هم ماده کړو. خو دا داسې ده چې دا د میده کولو نه دا به خپله باندې وخورو. زمونږ د وطن وکیل هغه پکې سرې لږې پستې، دا خړه شانې ده، دا لږه داسې خړه شانې ده
او سخته ده. الحمدلله چمپیون راغلی د خیره سره ډېره مننه یار. زه دا ور ورته وته او ټماټر څنګه دي پخ شوي دي که نه؟ خبر کې پخ شوی دی. ایوه مكمل الميكس ها ملح الطبيعي طبيعي ده غلط انا هذا خبره ده 5000 کې مکس کړه دا هغه بس مکس شي نو دې کې مالګه ډاکه کما مالګه مې ډاکه کله خودونه غټه مالګه مور کې چیرته چینی دي کله کې مالګه او وطيب ما شاء الله ما شاء الله ورا لاندي ده كمان مش السكار كده إذا وقت يصور لك خير كده كده ذاك يزنقه بس خو ما قدر على وغيره سبب كوما كوكو أو بل قديمة باكين لقى ولا له وباكين هم ناس اللي شيء تقول ما لنا شيء لبرنا شيء كم قديمة قبل ما بني روح ده كذا كيتشن ده سبوع كده مال كبو واپس كده لکه چې څوک یې چینو پسې استعمال نه کړي زه خو د خدای باشلم الله رحم وکړو چې نور څوک یې دغه نه شي. نو دا چې لږ وخوټ کېږي که نه لږ راګرم شي اور ورسره دا کله بیا پسې اور لږ مدم کړو او مالګه به هم ور واستو انشاءالله. نو دا چې کله خیره سره سارل برابر شي هغې نه بعد پاتې شي چای پخول چای په وس باندې صحیح شول چای په وس ورکېدم دې باندې چای په وس پوه شي هغې نه بعد د ماښام نه بعد خیره سره بیا روټۍ راوړم کله چې کسان روټۍ وخوري ملګري هغې نه بعد به لوښي وینځم لوښي د سامان بدن نه کړم کچره به ګزار کړم نو کار ختم. الحمدلله جی دا چای تیار شو الحمدلله بس چې خوټ کېدو کې راغلی دی او دا د وخت او ماشاءالله ډېره زبردسته یاره دا ګاجر به کوسم لږه سخته ده لږه لږ تپله نه ورباسم نور پکې هر څه مکس تاسو کتلی شئ بلکل های اوه شډک شي بند کړئ الحمدلله جی چای هم وخوټ کېدو او په چي کې دغې تور چای کم دی په چي کې تور چای کم دی او دا مې سره نه واخیستو ورکې که نه دا د تیارې طریقه ځکه تور ښکاري نور ډېر مزېدار دی ورې ښه داسې نه مه ګورئ دا خو دې باندې تیاره راته که نه داسې ښکاري نو چې دا چیک کړو که نه دا سره اوس که زه صفت کوم نو خپله پوښتنه تاسو به وایئ چې راخلک صفت کوي خو داسې ده که تاسو چېرته په خپله باندې راخوړلی وی که نه یقینا تاسو ماله دال راکولی نه ته ولې یا کم از کم غږ خو کوه که نه چې زه ډک شوم نو داسې ده که نه که چېرته تاسو خوړلی وی که نه نو تاسو به هم ماله شاباسۍ راکړی وی ښه دا همدا مزېدار او خوندور پوښ شو اوس به چې لږ دا چای چې دی که نه دا لږ برابر شي ځکه چې ډېر سپین دی زموږ میخه چې دی ماشاءالله ډېر شوده کوي که نه داسې ده چې دا به لږ برابر شي نه دا زګ یې راوویستو دا زګ نه دی ماشاءالله واسه مونږ نننۍ کاته ختمېدو واله ده الحمدلله ملګري نه روټۍ واخلي هغه به اوس روټۍ راوړي تیاره روټۍ د بټۍ نه او زه به سالنه واخلم زه به اوس لمونځ وکړم لکه چې اذان شوی دی که یا سالن کې لږه مالګه کمه وه که نه اوس به داسې وکړو چې لږه به اوف 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 یار چیر شو یار اوف سالن پتیله مې سر مې پرېښودی اوس به دې تاسو چلو که نه چې لږه مالګه ور واخلو ځکه چې مالګه پکې لږه کمه ده په په دویم ځل باندې سالن کړی و ناسو نه وه چې هغه ماته کړه ورانه چې ځکه چې د مازدیګر نه لګیا یم دومره زبردست ښکلی خوندور سالن جوړ شو او هسې نه چې اخره کې نه نقصان وکړي پتیلې ته مې لاس ولګېدو داسې څه کم کړو که نه نو زموږ هر څه تیار دي انشاءالله مونځ کوم الحمدلله جی دا اخرنی کپ و چې ما پکې چای څکو او دا مې سم ډکلی و دا بیا تشه دونو او ملګري راپاڅېدل لوښي وینځل هر څه یې صفا کړل او ورته کېښودل ځای په ځای باندې نو به دا د ملګرو چای پاتې شو او دغه سالن پاتې شو دغه سالن پاتې شو نور ملګرو ډېر په خوند سره وخوړ دومره ګرمي ده چې پاتې نه شي خو الحمدلله چې نور یې راته تیاری نور یې راله پخوي که نه نو زه یې په خامخا پخوم ځکه دا په ما باندې فرض دی داسې نه ده چې ګنې بس یو کس به یې پخوي او بل به یې خوري نه چې بل تا له تیاری کوي ته به له خامخا یې کوي ځکه دا ملګرتیا را انډیوالي ده او مسافري ده او ټول یو شانې نه وي نو ما له راکړه اجازه چې چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله